مرګ حق دی او هر چا ته مرګ راتلونکی دی. موږ تاسې هم دا لار په موږ تاسې ودانه د قانون نه سبا هر یو په دې لار باندې دا کاروان روان دی. خو زموږ ستاسې په وخت کې یا زموږ ستاسې په دا اوس موجوده دور کې یا په دا موجوده وخت کې چې دا مسؤلیت زموږ ستاسې په غاړه ته ولوېدی، نو د ټولو بارونه درانه شوله او مشکلات یې د پخوا څخه یو په دوه شوله. پخوا چې څونه مشکلات او تکلیفونه پر ځان باندې ګاللي وه یا قرباني یې کړي وه یا زحمتونه کړي وه، اوس د هغه څخه دوه چنده او درې چنده شوله. او د دنیا تبارو او د هغو ملګرو په دې باندې ډېر کوشش وکړي چې دا سبک کې درس پیدا کړي او په دا سبک کې بې اتفاقي پیدا کړي او یا دا د جهاد لارې کمزوري